بخونکي سیختن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام. ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم و دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. ما امروز مضمون پشتوی صنف 10 میخوانیم که عنوان درس امروزی ما است محاوره. چې دا محاوره د څه شي په هکله د زده کوونکو د انګلیسي ژبې د زده کړې د کورسونو په هکله خبرې اترې دي که شاید شاگردای عزیز شما هم به خاطر یاد گرفتن زبان انگلیسی به کورس ها رفته باشید. خب در درس امروزی همین محاوره را که ما میخوانیم درباره یاد گرفتن زبان انگلیسی است. درباره از این موضوع ما در درس امروزی صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم و درس امروزی خود آغاز کنیم یک مرور کوتاه به درس گذشته میکنیم. اینکه در درس گذشته ما کدام موضوع را خوانده بودیم. کچېرې ستاسو په یاد وي په تیر لوست کې موږ د ادبي او یا هم هنري نثر په هکله خبرې وکړې. البته د همدغه ادبي یا هنري نثر له جملې څخه موږ یوه نمونه ورته ولوستله د سین تر عنوان لاندې چې دا د ګل پاچا الفت د آثارو له ډلې څخه وه. دا موضوع موږ په تیر لوست کې ولوستله. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب حال که در درس گذشته مشکل ندارین بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم او زمونږ د ننني لوست موخه ده دي تر څو چې زده کوونکو موږ وکولی شو د ننني لوست متن په سمه توګه ولولو. نو په ننني لوست کې به موږ د انګلیسي ژبې د کورسونو په هکله خبرې وکړو. پس مثل همیشه شاگردای عزیز در درس امروزی ما متن درس امروزی را میخوانم. شما دقت کنید تا که بتانید متن درس امروزی را به صورت درستش بخوانید. وای که څوک په یوه ژبه وپوهیږي یو تن دی، که په دوه وپوهیږي دوه تنه او که په درو وپوهیږي درې تنه دی. همدغسې چې یو څوک هر څومره په ډېرو ژبو وپوهیږي په هماغه اندازه یې د پوهې کچه لوړه او شخصیت یې په علمي او ټولنیز لحاظ له اهمیت څخه برخمن کیږي. در درس امروزی ما روی همین موضوع یاد گرفتن زبان صحبت میکنیم. این یک محاوره است شاگردای عزیز که این محاوره و یا هم این گفتگو میان جمال و میوند است. جمال: اوهو میونده، اوس خو ښوونځي ته د تګ وخت هم نه دی، چیرته روان یې چې کتابونه دې په لاس کې دي؟ میوند: جمال ستړی مشې. جمال: خوار مشې. میوند: دا د ښوونځي کتابونه نه دي، د انګلیسي ژبې د زده کړې کورس ته ورځم، انګلیسي زده کوم. جمال: زه خو وایم چې څنګه د داسې بې وخته کتابونه در سره اخیستي او روان یې. میوند: کورسونه خو د ښوونځي په وخت کې نه وي، سهار او مازدیګر وي، دې ته هم کولی شي کورس ووایي. کورسونه خو د ښوونځي په وخت کې نه وي، سهار او مازدیګر وي، ته هم کولی شي کورس ووایي. جمال: پرېږده بابا، د ښوونځي کتابونه دې چیرته سم یاد کړل چې اوس لا نورې ژبې زده کوي. میوند: و ساده ګله، خو په ښوونځي کې هم راته نورې ژبې وایي، دا هم د ښوونځي مضمونونه دي که نه؟ جمال: خو بس دی، همالته ښوونځي کې زده کوو که نه، نور ورته څه حاجت دی؟ میوند: ستا خبره سمه ده، په ښوونځي کې هم لولو، خو که په کورس کې زده کړو نو ښه به مو زده شي، بیا به د ښوونځي تر پایه پورې د ژبو په زده کړه کې ستونزه ونه لرو. جمال: میونده، ستا هم ډېرې یادې دي، سر ورپسې مه خوږوه. میوند: نه نه جمال جانه، دا خبره به نه کوې، د هرې بهرنۍ ژبې زده کول ډېره ګټه لري. جمال: ښه چې زده یې کړو نو څه ګټه لري؟ میوند: ګټه خو یې دا ده چې یو خو به د یوه بهرنۍ ژبه زده کړې وي، د هماغې ژبې له ویونکو سره به پرې خبرې کوي او هم به په هماغه ژبه کې مطالعه کوي. جمال: نو انګلیسي خو د ټولې دنیا د خلکو ژبه نه ده که نه؟ میوند: ستا خبره سمه ده، انګلیسي د ټولې دنیا د خلکو ژبه نه ده، خو نن سبا په ټوله دنیا کې ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي. جمال:
نو انګلیسي دومره اهمیت پیدا کړی چې د ټوله دنیا ډیر خلک پرې پوهیږي؟ میوند: هو بالکل همدغسې ده. انګلیسي نن سبا د علم ژبه ده. په انګلیسي ژبه کې د ټولو علومو په اړه پوهانو کتابونه لیکلي دي. نو هر څوک چې په هره برخه کې معلوماتو ته اړتیا ولري په انګلیسي کتابونو کې پیدا کولی شي. جمال: لکه څه ډول معلومات؟ ته خو لږ معلومات راکړه. میوند: ښه راته غوږ شه. لکه د ساینس، کمپیوټر، جغرافیې، تاریخ، ارواپوهنې، انجینرۍ، طب، ژورنالیزم، ادبیات او داسې نور. څه به درته ووایم؟ خلک وایي چې د هر څه په اړه په انګلیسي ژبه کې معلومات شته. جمال: یاره میونده، رښتیا دې وویل چې دومره معلومات په انګلیسي ژبه کې شته. دا خو په رښتیا چې یادول یې ضروري خبره ده. میوند: جمال جانه، د انګلیسي او نورو بهرنیو ژبو زده کول بله دا ګټه هم لري چې له هماغه ژبو څخه د هر ډول علومو کتابونه خلک خپلو ژبو ته راژباړلی شي. جمال: یعنی چې که موږ انګلیسي زده کړو خپلې پښتو ژبې ته به ډېر کتابونه را ترجمه کړو. میوند: بالکل، چې له دې کار سره به زموږ په ژبه کې خلکو ته علمي معلومات ډېر شي او له بل لوري به مو خپل ژبې او خلکو ته خدمت کړی وي. جمال: په رښتیا چې د نورو ژبو زده کول ډیر ګټور دي. میوند: جماله، بله خبره دا ده چې نن سبا خو د دنیا په پوهنتونونو کې زده کړې هم په انګلیسي ژبه دي. که انګلیسي مو زده وي هلته به مو ډېرې ستونزې حل وي. جمال: میونده، ما اوریدلی چې نن سبا کمپیوټر او نور تخنیکی وسایل ټول په انګلیسي ژبه دي. نو که په کوم دفتر کې کار کوو حتما مو باید کمپیوټر زده وي او ورسره انګلیسي ژبه چې په کمپیوټر باندې وپوهیږو. میوند: بالکل همدغسې ده. ما همدغه خبرې په پام کې ونیولې. زه ورغلم چې په کورس کې ځان شامل کړم. جمال: زه هم غواړم د انګلیسي ژبې کورس ووایم، خو ښه نه پوهیږم چې څنګه ځان شامل کړم. میوند: دا خو اسانه خبره ده. د کورس ادارې ته به ورشو، د کورس مدیر به دې شامل کړي. جمال: بس همدومره خبره ده؟ میوند: نه، کورس به درنه د درس ویلو په مقابل کې یو اندازه پیسې واخلي. نوم به دې په حاضري کې ولیکي او شامل به شي له خیره. جمال: ښه سمه ده، پیسې هم را سره تیارې په جیب کې شته، خو زه او ته به په یو ټولګي کې درس ووایو. میوند: نه جماله، ته له ما سره په یو ټولګي کې درس نشي ویلی. جمال: ولې؟ ته نه غواړې چې زه له تا سره په یو ټولګي کې درس ووایم؟ میوند: نه، دا خبره نه ده. ته باید په کورس کې انګلیسي له لومړي ټولګي نه شروع کړې چې سمه دې زده شي. ما خو مخکې شروع کړې ده. جمال: خو سمه ده، له اول ټولګي نه شروع کوم. تا به هم همدغسې کړي وي که نه؟ میوند: هو، ما هم له لومړي ټولګي نه پیل کړه. زه اوس په دویم کتاب یا دویم ټولګي کې یم، نو ځکه مې تا ته وویل چې ته له ما سره په یو ټولګي کې درس نشي ویلی. جمال: ښه، اوس وپوهېدم، یعنې چې ته مخکې یې. میوند: هو بالکل همدغسې ده. زما 5مه 6مه میاشته په دې کورس کې. جمال: سمه ده، هیڅ خبره نه ده. زه به په لومړي ټولګي کې ځان شامل کړم. میوند: راځه نو چې اوس د کورس ادارې ته ورشو چې مدیر صاحب دې شامل کړي. جمال: په خوښۍ درځه چې ورشو. خب شاگردای عزیز، این هم بود محاوره درس امروزی ما. بین کی ها بودی محاوره و یا گفتگو؟ بین جمال و میوند. خب شاگردای عزیز، جمال و میوند روی کدام موضوع صحبت میکردن؟ جمال و میوند روی یادگیری و یا هم یاد گرفتن زبان انگلیسی صحبت میکردن، طوری که شما میفهمین که زبان انگلیسی از جمله زبانهای بین المللی است. خب مقصد ما از همین زبانهای بین المللی چی است شاگردای عزیز؟ زبانهای بین المللی یعنی زبانهایی که در بیشتری از کشورها با او زبان مردم صحبت میکنن. و نوع دیگر زبان که هست زبان ملی است. مثلا زبانهای ملی کشور ما کدام زبانها هستند؟
دری و پشتو که در کشور ما بیشتر مردم به این زبان تکلم میکنن و زبان انگلیسی که از جمله زبانهای بین المللی است باید این زبان هم یاد بگیریم. چرا باید این زبان یاد بگیریم؟ چون که شاگردای عزیز طوری که گفتن اگر یک زبان یاد داشته باشی 1 نفر هستی، اگر 2 زبان یاد داشته باشی 2 نفر هستی، اگر 3 زبان یاد داشته باشی 3 نفر هستی. یعنی در عین حال تو میتونی همراه مردم 3 کشور صحبت کنی. یعنی وقتی که تو زبان انگلیسی را یاد گرفتی، مردمی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن و به زبان انگلیسی صحبت میکنن میتونی که همراه از اون مردم صحبت کنی. معلوماتی که به این زبان نوشته شده میتونی اون معلومات یاد بگیری و همچنان آثار را از اون زبان به زبان خود ترجمه کنی. این از جمله فواید یاد گرفتن زبانهای بیشتر است. زبان انگلیسی که از جمله زبان بین المللی از شاگردای عزیز ما در نصاب تعلیمی هم داریم که تا صنف 12 ما این کتاب و یا هم این مضمونه در مکاتب میخوانیم و یاد میگیریم. وقتی که ما زبان انگلیسی را یاد داشته باشیم شاگردای عزیز، ما میتونیم که از کامپیوتر به صورت درستش استفاده کنیم و هر وقتی که به یک دفتر ما مراجعه میکنیم برای گرفتن یک وظیفه، پس ما باید کامپیوتر را یاد داشته باشیم، در کنارش زبان انگلیسی را یاد داشته باشیم که هر دو لازم و ملزوم هم دیگه هستن. پس زبان انگلیسی را نه تنها ای که ما میتونیم در مکتب یاد بگیریم، بر علاوه از این شاگردای عزیز ما میتونیم در کورس‌های خصوصی و دولتی هم زبان انگلیسی را یاد بگیریم و مرحله به مرحله همین زبان انگلیسی را یاد بگیریم و بخوانیم که میوند و جمال هم روی همین موضوع یادگیری زبان انگلیسی صحبت کردن. ای که بر علاوه از این که میتونن در مکتب زبان انگلیسی را یاد بگیرن، رفتن و در کورس هم شامل شدن به خاطر یاد گرفتن زبان انگلیسی. ای بود مفهوم کلی محاوره امروزی میوند و جمال. خب معنای مفهوم درس فهمیدن شاگردای عزیز؟ بسیار خوب. کدام سوال یا مشکل نیست؟ یعنی این موضوعات شما به صورت درستش یاد گرفتید. نو اوس چې تاسو کوم پوښتنه نه لرئ زده کوونکو، راځو خپل نننی لوست خلاصه کوو. دا چې زموږ د ننني لوست خلاصه یا مفهوم په کلی شکل سره څه شی و. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې دا محاوره موږ ولوستله چې د جمال او میوند ترمنځ وه او دوی د همدغه انګلیسي ژبې د زده کړې په هکله خبرې کولې. لکه څنګه چې موږ پوهیږو د انګلیسي ژبه د بین المللي ژبو له ډلې څخه ده، یعنی په زیاتره هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. نو دا ژبه نه یوازې دا چې مونږ کولی شو په ښوونځي کې زده کړو، سربیره پر دې مونږ کولی شو چې په شخصي او دولتي کورسونو کې هم دا ژبه زده کړو. نو دا کلی مفهوم زموږ د ننني لوست. نو اوس چې تاسو کومه پوښتنه نه لرئ او د ننني لوست موضوعات مو هم په سمه توګه زده کړي، اوس راځو کورنۍ دندې ته. دا چې زده کوونکو د تل په شان په ننني لوست کې موږ کورنۍ دنده لرو. ګرانو زده کوونکو، د کورنۍ دندې لومړی برخه دا ده چې هغه پوښتنې چې د فعالیتونو په برخه کې ذکر شوي هغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، او دویمه برخه د کورنۍ دنده دا ده چې د نوو ژبو د زده کړو د فایدو یا ګټو په هکله یوه لنډه مقاله ولیکئ. کورنۍ دنده په سمه توګه سرته ورسوئ او بله ورځ چې ټولګي ته راتلئ د ځان سره یې راوړئ. زموږ د ننني لوست موضوعات هم دومره و په دې هیله چې د ننني لوست موضوعات مو په سمه توګه زده کړي وي. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.